السلام علیکم. نن موږ خبره کوو د پیګمنورم کریم په حواله سره، کوم چې په سعودي عرب کې او په ګلف کنټریز کې میلاویږي او ډاکټران هم ډېر زیات پرسکرایب کوي، په ډېر ښه کنډیشنز کې استعمالیږي. لومړنۍ خبر دا چې موږ دې په انګریډینټ باندې خبره کوو. صحیح شو. په دې کې هایډروکینونون دی، کوم چې په وایټنینګ کې کار کوي. صحیح ده، سکین وایټنینګ کې، فیس وایټنینګ کې. او دویم نمبر په دې باندې ټریټیناین دی، کوم چې 0.1% ډېر زیات مقدار کې دي. عموما چې دی نو وایټامین ای چې موږ څه ته وایو ټریټیناین، نو هغه تقریبا په زیاتره کریم کې چې دی 0.5% راځي یا 0.25%. په دې کې چې دی نو 0.1% دا ډېر زیات تیز دی. صحیح ده، کوم چې سکین پینینګ کې کار کوي. صحیح ده. او د دې نه علاوه چې دی نو هایډروکارټیسون په کوم دی سټیراید چې موږ څه ته وایو، هغه د میلانین پروډکشن چې دی هغه سلو کوي. او بل دا خبره چې کوم هایډروکینون دی او د دې د الرجۍ د وجې په کومې شامل دی چې دا الرجیک کنډیشن کاز نه کوي. نو دا په دنیا شی کنډیشنز کې استعمالیږي. دا ملازمه کې استعمالي، کوم ته چې موږ تیرسري وایو. صحیح ده، دانو د وجې چې کوم داغونه پاتې شي په هغې کې استعمالیږي، فریکلز کې استعمالیږي. د دې نه علاوه ډارک سپاټ کې استعمالیږي او براون سپاټس کې استعمالیږي. نو په دنیا شی کنډیشن کې استعمالیږي. خو غلطي موږ پکې یو ذکر کوو چې د دې طریقه استعمال موږ ته پته نشته. نو د دې طریقه استعمال دا دی چې لاول د شپې دا لګول دي. صحیح ده، خپل مخ به وینځئ په ښه فیس واش باندې، بیا به یې وچ کړئ په ټیشو پیپر باندې یا په تولیه باندې. او پیس سایز چې دی مطلب د دغونه د ګوتې په سر باندې دا راواخلئ. صحیح شو. او په مخ باندې ولګوئ. صحیح ده، د وچوالي نه پس. صحیح ده. د دې طریقه استعمال دا چې دا 3 غنټو نه سیوا لګول نه دي پکار. زیاتره خلک داسې چې دا واخلي. صحیح ده، یا فارمیسۍ نه یا ډاکټر ورته پرسکرایب کړي، نو هغه ټوله شپه ولګوي. صحیح شو. نو دې بیا سایډ افیکټ ډېر زیات دي، دا بند کاز کوي. مطلب دا دی چې دا مخ چې دی دا سوځي ډېر زیات. صحیح ده. نو په دې کنډیشن کې ډېر زیات خیال ساتل پکار دي. صحیح ده، دا صرف د 3 غنټو نه سیوا لګول نه دي پکار. بیا چې تاسو مخ وینځو، صحیح شو، سهار تاسو راپاڅئ، نو د ښه موئسچرایزر کریم لګوئ او سن بلاک چې دی دا ډېر زیات لازم دی. تاسو کم هر یو وایټنینګ کریم لګوئ. صحیح شو. ملازمه دپاره کریم لګوئ. صحیح شو. د هر کنډیشن دپاره چې کم تاسو کریم لګوئ، نو په دې کې کم انګریډینټ چې دي نو هغه ډېر زیات تیز دي. نو هغې سره سن بلاک چې دی نو هغه لازم لګول پکار دي. نو ښه سن بلاک چې دی نو هغه تاسو لازم لګوئ سهار کې. صحیح ده. او بل دا خبره چې دا په کم کنډیشن کې خوړل نه لګول نه دي پکار. صحیح ده. نو 2-3 کنډیشنز داسې دي چې په هغې کې بالکل استعمالول نه دي پکار. کمې ښځې چې پریګننټ دي په هغې کې استعمالول نه دي پکار، یا کمې میندې چې وړو له پی ورکوي، برست فیډینګ مدرز چې دي هغو له استعمالول نه دي پکار. او د سکین یو کنډیشن دی هغې ته چې موږ اکزیما وایو. صحیح ده، په هغې کې استعمالول نه دي پکار. بل دا خبره چې زیاتره ملګري موږ ویډیوز ورکړي. صحیح ده، زیاتره ملګري بیا هم تپوس کوي، نو تاسو پروفایل زموږ ویو کوئ. صحیح شو. زموږ هر قسمه ویډیوز موږ اپلوډ کړي. صحیح شو. زیاتره ملګري وایي چې موږ ته د ملازمه دپاره کریم وښایئ، نو موږ 2-3 ویډیوګانې په هغې باندې کړي دي. صحیح ده. د هغې نه علاوه څوک وایي چې موږ ته د غټوالي دپاره میډیسن وښایئ، څوک وایي چې موږ ته د وزن کموالي دپاره میډیسن وښایئ، نو هغه موږ الریډي اپلوډ کړي. صحیح شو. تاسو زموږ پروفایل چیک کولی شئ، انسټاګرام باندې موجود دي. د دې نه علاوه چې تاسو څه قسمه کوېسچن تاسو موږ ته په کمنټ سیکشن کې یا په انسټاګرام باندې میسج کولی شئ. مننه. السلام علیکم.